راشي چې لاسونه د ورورۍ سره او بیا به وروسته د مهاجرینو تر کیمپ به پرې ورځو، هغوی ته به هر کس ته لس ډوډۍ رسوو. تر غاړې کړو جوړې به د ګران وطن دا ورانې او ویجاړې کړو جوړې به د ګران وطن دا ورانې او ویجاړې کړو شنې آب زمزم د بل هیواد څخه چې په کوم هیواد کې مهاجر و دغه له طرفه څخه پسې راخیستل سوي او دلته په سخت حالت کې ژوند کوي. پشتې پې ورباندې وشیندو شنې آب زمزم ده پشتې پې ورباندې وشیندو ښې به پرې خړوبې د وطن د سپېرې شاړې کړو راشئ چې لاسونه د ورورۍ سره تر غاړې کړو جوړې به د ګران وطن دا ورانې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو ستړي مه شئ، په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. الله تعالی جل جلاله مو په خپلو امورو کې موفق ولره. دوستانو بیا هم نن به د مهاجرینو تر هغه خیمو پورې انشاءالله العزیز ورځو. نو د ماهیپر میوند له طرفه څخه رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي. د هغوی له طرفه څخه موږ ته مرسته رسول سوې وه او موږ وغوښتل د دوی تقاضا دا وه چې پر مهاجرینو وروڼو باندې د وچې ډوډۍ توزیع وشي. 2000 ډوډۍ به انشاءالله العزیز برابرې کړو، ترتیب به یې کړو او بیا به وروسته د مهاجرینو تر کیمپ به پرې ورځو، هغوی ته به هر کس ته لس ډوډۍ رسوو. یادونه باید وکړو چې مهاجرین وروڼه واقعا په سخت حالت کې دي، نه د ګرمۍ او نه هم د یخ طاقت لري. دوی په خیمو کې اوسېږي او په سخت حالت کې او په بد وضعیت کې او د بل هیواد څخه چې په کوم هیواد کې مهاجر وه دغه له طرفه څخه پسې راخیستل سوي او دلته په سخت حالت کې ژوند کوي. پر ټولو مؤمنانو باندې مو دا غږ دی چې د مهاجرینو وروڼو سره په هره برخه کې چې وغواړي کومک وکړي، کومک دې وکړي، رب جل جلاله به اجر ورکړي. تر څو به دې مؤمنانو ته هم دا اطمینان حاصل سي چې په خپل هیواد کې د خپلو وروڼو یا د خپلو خویندو په مرسته باندې الحمدلله چې نن دا د موږ ژوند کوو او ترې وخته پورې چې موږ پر خپلو پښو باندې درېږو او د هغوی مرستې راسره دي. دا یو قسم اطمینان دی. الله تعالی جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دغه مؤمنان د مهاجر وروڼه هغه مطمئن کړو. نو ورځو به انشاءالله د نانوایي له طرفه څخه به 2000 ډوډۍ اخلو او بیا به ځو هلته به پر دوی باندې توزیع کوو. خو یو شی باید بیا یادونه وکړو، موږ مخکې څو ځله هڅه کړې ده چې مهاجرینو ته کومک ورسوو. په ځینې وختونو کې د غوښو توزیع درلودلې ده، په ځینې وختونو کې مو د پیسو توزیع درلودلې ده، په ځینې وختونو کې مو تقریبا یو خوراکي موادو توزیع درلودلې ده. خو دا متاسفانه ووایو چې بې نظمي بې حده ډېره کوي. نو خدای جل جلاله دې موږ او تاسو ته وس راکړي. دا وارې مو ډېره کوشش کړی دی نهایتا چې دوی د همدغه د ملکانو په توسط باندې دغه بې نظمۍ مخ ونیول سي. خو بیا هم موږ او تاسو ټول به دعا کوو چې الله جل جلاله په خیر عافیت باندې د دوی حق تر دوی پورې ورسوي. جزاکم الله خیرا. راشئ چې لاسونه د ورورۍ سره تر غاړې کړو جوړې به د ګران وطن دا ورانې او ویجاړې کړو جوړې به د ګران وطن دا ورانې او ویجاړې کړو شنې آب زمزم ده پشتې پې ورباندې وشیندو شنې آب زمزم ده پشتې پې ورباندې وشیندو ښې به پرې خړوبې د وطن د سپېرې شاړې کړو راشئ چې لاسونه د ورورۍ سره تر غاړې کړو جوړې به
بدگران وطن دورانی او ویجاړی کړو جوړی بدگران وطن دورانی او ویجاړی کړو مینا ورور ولی او اتحاد با ترمنځ وساتو مینا ورور ولی او اتحاد با ترمنځ وساتو ماتی با پخلکی د نفاق د بلا داړي کړو راشي چې لاسونه د ورورۍ سره تر غاړې کړو جوړې به د ګران وطن دورانې او ویجاړې کړو جوړې به د ګران وطن دورانې او ویجاړې کړو څوک چې د یرغل په نیت د خاورې تر وړاندې شي څوک چې د یرغل په نیت د خاورې تر وړاندې شي موږ به یې لښکرې په دې خاوره کې لتاړې کړو راشي چې لاسونه د ورورۍ سره تر غاړې کړو جوړې به د ګران وطن دورانې او ویجاړې کړو جوړې به د ګران وطن دورانې او ویجاړې کړو څو پورې به موږ د پردو مرستو ته محتاج یو څو پورې به موږ د پردو مرستو ته محتاج یو وخت دی آبادۍ ته دوستانو تاسو هغه حالت وینئ متاسفانه چې دغه خلکو صبر ونه کړي ډوډۍ موږ راوړې وه د دې لپاره چې همدغه مهاجرین ورونه ته ورسېږي خدای جل جلاله د دغه مسلمانانو په ټول باندې د ډېره حده پورې به ګرم او ملامت هم نه وي په دې خاطر باندې چې دغه لس ټوټې د دې لپاره هم یو غنیمت دی او حد اقل د یوې غرمې لپاره به وشل سي دا خبره چې په دې ګرمۍ کې په دې خیمو کې په دې ځایو کې اوسېږي خو دا چې نظم یې کې مراعات او ټول خلک هغه مریضان خلک چې اوس کوچني خلک هغه تکلیف سوله نو بس هغه د الله جل جلاله موږ ټول افغانان ته هدایت وکړي نو بیا امکان د دې نه چې نور موږ هلته ډېرې توصیو یې تقسیم کړو او نه هم ته مستحق او داسې چا په رسېدله چې کېدای شي ځینې کسانو درې غوټې اخیستې وای درې کڅوړې او یوه کس ته یو هم نه وای رسېدلی ځکه چور شروع سو په دې لحاظ باندې دغه ډوډۍ راسره پاتې شول نو غوښتل موږ چې دغه ډوډۍ په بازار کې تقسیم او توزیع کړو نو هلته چې موږ د مختلفو کیمپونو څخه خلک راټول کړي وو تقریبا 2000 ډوډۍ دا موږ په نانوای باندې پخه کړې وې او 2000 ډوډۍ توزیع کړو هغه مکمل زرنج خو هلته چې ټول مهاجرین هغو ډوډۍ واخیسته دا په هغه کې بس بې نظمي رامنځته کړه دا متاسفانه باید موږ دوی سره خبرې هم کړې وې کارټونه مو هم کړي وو موږ هغه ملک ته ویله چې تاسو دې لپاره یو کوچنی ملک موږ ټولې کوي هغه ورخوا را دې راسېدلي دي بس دغه ډوډۍ واخلي د هغه باوجود هم دوی بې صبره شول دغه ډوډۍ واخیسته دغه پاتې ډوډۍ د انشاءالله داسې په بازار کې تقسیموو او توزیع کوو دا ونننۍ برنامه 2000 ډوډۍ په جمله سره په دې خبرې کې د ټولو مهاجرینو کورونو لپاره وې دا ډوډۍ چې پاتې شوه راشئ چې لاسونه د ورورۍ سره تر غاړې کړو جوړې به د ګران وطن دورانې او ویجاړې کړو جوړې به د ګران وطن دورانې او ویجاړې کړو
شنی آب زمزم دا پشتی پی ور باندې وشیندو شنی آب كيف صافي جراولا يا رب تجون بخير وصحة شادي سيت برابرك چیرې وې مخکې دا جنرمات په دوکان باندې اوس دا ځای راایستلی دي اوس مې دغه ځای په اړه کړی دی او ماسینګۍ مې پیدا کړی دی زه شکر دی الحمدلله بس دغه ډوډۍ وخوړه څه ډوډۍ نه راک په خدای په د دوې میاشتې بس دغه را بازار سړی راوړ دغه شات دا پیز ماسیف دغه د دوای و ډیره تقریبا ځایم خدمت ځای دی دا ولې دی ما سره بس د خیر کومک خو خامخا ژغور مانو معصوم دی معصوم بس معصوم ما اوس په دې ځای نو چا کوته مې بوتلې ما ولیدل دغه مې دی بالا خو دا نه تاسو کیږي نه نه سوري کیسته دا دې پیز مناسب سالا دی وزونه درک الله دې شاد پس دعاګانې کوه دا کم الله دې دنیا واخره پیوند دغه مرسته کړې دعاګانې بیا مې یې روا ماله خیر سم ده ان شاء الله دا ځای دی وینه بس خدای پاک دې برکت ته پکې ټلیفون نمبر دې دا کړی وای نو ټلیفون نمبر ثبت کړه ټلیفون نمبر تراک ټلیفون زه دې ثبت ثبت کړه خدای دې سلام تاسو ما ځوان کور ځوان ویلې دا بس په وکی کې دا نمبر سر نشته که اپیسه مننه خدای دې وزونه درکړي لاسونه دورو رئی سارا تر غاړې کړو جوړې بد ګران وطن دورانې او ویجاړې کړو جوړې بد ګران وطن دورانې او ویجاړې کړو شنی آب زمزم دا پشتی پی ور باندې وشیندو شنی آب زمزم دا پشتی پی ور باندې وشیندو خیبا پر خړوبې د وطن د سپېرې شاړې کړو راشئ چې لاسونه دورو رئی سارا تر غاړې کړو جوړې بد ګران وطن دورانې او ویجاړې کړو جوړې بد ګران وطن دورانې او ویجاړې کړو مینا ورورولي او اتحاد با ترمنځ وساتو مینا ورورولي او اتحاد با ترمنځ وساتو ماتي بپخل کې د نفاق د بلا داړې کړو راشئ چې لاسونه دورو رئی سارا دا دوستان ته باید وویل شي چې د اوس پرې انار شته دا لارې چې کومې بندې شوي وي د اوس پرې هغه انار خلکو ساتلي او ساتلي د اوس هم خرڅېږي سره ګرمي ده مګر بیا هم په ګاډیانو کې انار پراته دي سږ کال د باغوانانو دا خپران دي په تکلیف شول واقعا سخت ډېر تاوانونه یې ولیدل السلام علیکم اجزا کاکا پدی خاورا کی لتاړی کړو راشي دوستان الحمدلله چې د بازار ډوډۍ هم ختمه سوله
چې به دا کوم مهر باندې مو تقسیم تجزیه کړله. مهاجرینو کې هم ته الحمدلله څومره چې د دوی نصیب ورسېدي، نو دا نننۍ برنامه موږ غوښتله چې ټوله ډوډۍ هلته په مهاجرینو په کیمپ کې توصیه کړو. چون پیسې چې د نستول سوي وې د محبت میوند له طرف رب جل جلاله دې قبول منظور کړي، او الله جل جلاله دې اجر ورکړي. الله جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي، همیشه د خپلو مهاجرینو ورونو سره کومک او مرسته کوي، همیشه په یو برخه نه یو برخه کې یادوي، رب جل جلاله د دوی یاد کړي. خو یو شی باید ووایو متاسفانه چې هغوی غالمغال او شال و شور جوړ کړي چې دغه ډوډۍ هلته په صحیح شکل باندې نه توزیع کېدله. مکمل زرن چې کوم هلته راغلی وي یو زرن یې ډک دی ډوډۍ، هغه دوی هلته خپل په منځ کې سره بس نور هڅه وکړه چې د ډېره حده پورې توزیع کړو، توزیع نه سوله. دوی هغه چور شروع کړي، د لږ ډوډۍ چې د موټر په زرن چې نه ځایېدل، د موټر په ډبې کې موږ شوه، بیا مو هغه ډوډۍ راواخیسته چې په بازار کې توزیع کړو. په هر صورت باندې دا نننۍ برنامه تر نورې برنامې مؤسسه خزانه چوبړ ته راځي پر ستر خلیق او له عزاد رب جل جلاله مصباح. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. سوړبا مو پزړونو کې بازار د نفرتونو شي، سوړبا مو پزړونو کې بازار د نفرتونو شي، بیا کمړې جذبې زړه کې د مینې